که هر څوک غواړي په سټوډنټ لایف کې ډالر وګټي یا پیسې وګټي نو دا ویډیو ستا لپاره ده. په دې ویډیو کې زه په 3 سکلز باندې خبرې کوم له کومو 2 سکلز څخه چې ما هم په سټوډنټ لایف کې پیسې ګټلې. په دې ماډرن او ډیجیټل ورلد کې که چیرته ته سکلز ونه لري ته انلاین پیسې نشي ګټلی. زه به نن تاسو سره په 3 سکلز باندې خبرې کوم چې د هغې په ذریعه تاسو کولی شئ انلاین پیسې وګټئ. نمبر 1 ویډیو ایډیټینګ. په دې وخت کې د ویډیو ایډیټینګ ډېر ډیمانډ ده. که چیرته تاسو غواړئ د ویډیو ایډیټینګ څخه پیسې وګټئ نو دلته ډیفرنٹ طریقې دي چې د دې په ذریعه تاسو له ویډیو ایډیټینګ څخه پیسې ګټلی شئ چې دوه مهمې او پرمختللې طریقې یې کنټینټ کریشن اینډ ویډیو ایډیټینګ فریلانسینګ. نمبر 1 کنټینټ کریشن. کنټینټ کریشن یوه داسې طریقه ده چې د هغې په ذریعه کولی شئ تاسو ډالر وګټئ. What is the content creation? Content creation ویډیو جوړول دي چې په یوټیوب، انسټاګرام، یوټیوب، فیسبوک باندې اپلوډ کول دي. له هغې څخه وروسته تاسو د دې په ذریعه پیسې ګټلی شئ. لومړی کله چې تاسې مشهور شئ او خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړئ نو لومړۍ طریقه مونیټایزیشن ده چې د هغې په ذریعه تاسو ته هغه کوم پلیټفارم کې چې تاسو ویډیو اپلوډ کړی وي، مثال په ډول یوټیوب، فیسبوک، ټیک ټاک یا انسټاګرام کې یا هم ټولو کې دا ایپس به تاسو ته د ویډیو ویوز باندې ډالر درکوي. نمبر 2 سپانسرشپ. سپانسرشپ څه ته وایي؟ کله چې تاسو مشهور شئ نو کمپنیز به تاسو ته وایي زموږ پروډکټ یا برانډ باره کې ویډیو جوړه کړه او اپلوډ یې کړه. کله چې تاسو د هغه د کمپنیز یا انیوې هر څه چې وي د هغې په باره کې تاسو ویډیو جوړه کړئ نو د هغې ویډیو په بدل کې به دوی تاسو ته روپۍ درکوي. نمبر 2 فریلانسینګ. فریلانسینګ کولی شي که چیرې ته یو خوب وینې چې انلاین ارنینګ وکړي نو دا سکلز کولی شي په واقعیت کې ستا ژوند بدل کړي. دا 3 سکلز دي چې په فریلانسینګ کې داخل دي د هغو له جملې څخه. نمبر 1 ویب ډیولپمنټ. نن ورځ هر یو بزنسمین یو ویب سایټ لري چې دا په ویب ډیولپر باندې جوړوي. که چیرته ته ویب ډیولپمنټ سکل زده کړې او په صحیح معنی زده کړې، ناٹ جسټ لوکلی بټ ګلوبلی، که چیرته ته دا زده کړې او په حقیقي ډول د انټرنیټ فیوچر ستا په لاس کې ده. نمبر 2 آرټیکل رایټینګ. ورډز اینډ آرټیکل دا پاور لري چې خلک سره کنیکټ دي. که چیرته ته کلیر لیکل کولی شي کمپنیز به تا ته ډالر درکوي. که چیرته ته دوی ته سټوریز ولیکې، آیډیا ورسره شیر کړې او برینډ ته پرمختګ وکړې نو له دې څخه وروسته ستا آرټیکل اینډ ورډز به ټولې نړۍ ته سفر وکړي او ته به د دې په ذریعه یو بهترین انکم ترلاسه کړې. نمبر 3 ویډیو ایډیټینګ. په لومړي سټارټ کې موږ په ویډیو ایډیټینګ باندې خبرې وکړې. سکلز نمبر 3 ای-کامرس. What is the e-commerce? آنلاین سرویس او پروډکټ اخیستل او خرڅول د انټرنیټ له لارې دې ته ای-کامرس وایي. ای-کامرس په نړۍ کې یو له فاسټست پرمختللي انډسټریو څخه ده او دا آنلاین ورک یا ای-کامرس نه داسې یو لوی افیس یا زیات انویسټمنټ ته ضرورت لري. How can you earn money from e-commerce? ته څنګه کولی شې له ای-کامرس څخه پیسې وګټې؟ ته کولی شې آنلاین پروډکټ واخلې، ته کولی شې دا پروډکټ آنلاین خرڅ کړې او یا هم ته کولی شې افیلیټ مارکیټینګ وکړې. د خلکو پروډکټ په سوشل میډیا یا خپل اکاونټ کې شیر کړي او د هغې لینک په خپل اکاونټ کې شیر کړي او کله چې یو څوک په دې لینک کلیک وکړي او هغه پروډکټ واخلي نو د خرڅېدو څخه وروسته په هغې تا ته 10% کمیشن میراویږي چې دا یوه ښه طریقه ده چې زه هم له دې څخه ګټه کوم او ارنینګ کوم. مثال په ډول امازون، علی بابا، ټیمو دې ای-کامرس ویب سایټ کې دا ډول افیلیټ مارکیټینګ آپشن شته ده. اوس راځي چې د ای-کامرس په کی پارټس یعنی سیلینګ اینډ باینګ پروډکټ باندې وغږیږو. د مثال په ډول امازون دا د نړۍ یو ډېر لوی مارکیټ پلیس ده چیرته چې میلیونز خلک خپل پروډکټ اخلي او خرڅوي. ته کولی شې په امازون کې پروډکټ واخلې بیرته یې خرڅ کړې او یا هم ته کولی شې په علی بابا کې پروډکټ واخلې چې هلته په کم قیمت میلاویږي with the better quality او په امازون او یا هم بل کوم مارکیټ پلیس کې خرڅ کړې. مثال په ډول د فیسبوک مارکیټ پلیس کې خرڅ کړې. نو دا و د ای-کامرس په باره کې شارټ انفارمیشن. نو دا و هغه 3 سکلز په کومو چې په 2025 او یا هم فیوچر کې ته ارنینګ کولی شي. نو ته باید دا سکلز له نن څخه سټارټ کړې. له 2-3 څخه یو سکل ته باید له نن څخه سټارټ کړې. وروسته له 6 منت ته خپل ځان ته وګوره چې په تا کې څومره بدلون راغلی. نو the sooner you start the sooner you better. که چیرته ته داسې نوې انفارمیټیو ویډیوګانې غواړې نو زموږ فیسبوک پیج در سره فالو او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړه. Thanks for watching this video. See you next time.